په دې موخه جوړه شوې غونډه کې د مخابراتو رئیس ښاغلي شبیر ترڅنګ د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات او امیر مولوي شیر محمد وحدت، د ملي رادیو تلویزیون امیر مولوي نظر محمد زاهد، د خصوصي رسنیو مسؤلینو او استازو ګډون کړی و. پیل کې د مخابراتو رئیس ښاغلي شبیر ټولو ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل چې د ټولو رسنیو مسؤلین باید د خپلو فریکونسیو لپاره بانډ پاس فلټر نصب کړي ترڅو په امواجو کې کومه ستونزه رامنځته نشي او غږیزې رسنۍ رڼې خپرونې ولسونو ته وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړه چې له دې وروسته باید د ټولو رسنیو مسؤلین د بانډ پاس فلټر نصب کړي، د فریکونسیو کلنی فیس تحویل کړي او د اترا ادارې د قانون سره سم معیاري خدمات ولسونو ته وړاندې کړي. ورپسې د اطلاعات او امیر ښاغلي وحدت وویل چې اطلاعات او کلتور ریاست همیشه کوشش کوي ترڅو د سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو ته په هره برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي زیاته کړه چې موږ د افغانستان اسلامي امارت د نافذه قوانینو او افغاني کلتور سره سم ژمن یو چې د رسنیو سره همکاري وکړو او رسنۍ باید د اترا ادارې د اصولو موافق خپل مسؤلیت ادا کړي. د غونډې په وروستیو کې د رسنیو مسؤلینو د رئیس ښاغلي شبیر څخه د مننې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې خپل رسنیو ته به فلټر نصب کړي او خپل فعالیتونه به د اترا ادارې د اصولو مطابق ترسره کړي.